بسم الله الرحمن الرحیم د مسور پروګرام د خره غلاس نن بل خاصه موږ تاسو میلینګ ټیپ وایو په میلینګ ټیپ کې بیا دین چې موږ تاسو میلینګ ټیپ پیل کوو اول میلینګ ټیپ ګورو تاسو شه دا میل خپل خط ته وي او میلینګ چې دا خط لګلو ته وي یعنی موږ په یو وخت کې ډیرو کسانو ته موږ شي کو خط لیکو نو دا اعظم یو دا مثال یو پاراګراف اخلم مثلا اعظم دې کې اول انویلپ ته انویلپ سمانه انویلپ چې دا مثلا په مارکیټ کې تاسو باندې دي چې مختلف په مارکیټ کې هغه انویلپ خرڅېږي سپینې هغه کې مثلا تاسو خط دلته پکې لیکئ او بیا هغه دلته راوړئ په دفتر ته هغې دلته مثال دلته نمونه شیان لیکئ بیا دې څخه پرنټ ورکوئ په هغې باندې پرنټ راځي او هغه ستا خط لیبل کېږي نو دلته ریټرن کې خو تیار دی ما ادرس څه ده دلته به ولیک دا چاته لیکم دلته لیکمه احمد یار انګلیسي ته دا څه کاله ده مثال ایچ آر ریک اټر ده چېرته ته لیکمه آغا خان کې د تلیفون شمیره ده مثلا ادرس نور شیان ټول به اضافه کوي کله چې ادرس شیان اضافه کړو دلته مخکې دی چې اډ ټو ډاکومنټ یې کلیک کړئ د آپشن باندې کلیک کړئ آپشن کې دلته شي دلته تاسو ورته سایز ټاکئ دا ګوره سایز انویلپ سایز ده دین ورته تاسو سایز ټاکئ چې مثلا دغه کوم سایز تاسو راوړی ده A3 ده A5 ده مثلا کنه A4 ده A4 نه کوم وړي وړي په پیسو پاکټونه هغه دي مثال دې ځای اول به سایز ورته وټاکئ چې کوم سایز باندې دا پرنټ شي سایز ورته وټاکئ دا بیا اوکې کوي دینه دا اټو کې تاسو هغه ورکولی شئ بل د چیک اټو ډاکومنټ کلیک کو کله چې اټو ډاکومنټ کلیک کو ګوره لاندې ګوره خط راغی او پاس ګوره دا راغی دې ادرس نه دغه ادرس سره دا لاړ شي دا رقم نه دی کې تاسو کولی شئ مثال په نورو مینوګانو څخه دې کې مثال تاسو رنګ بدل کړئ نور مختلف ډیزاین تاسو غواړئ دې کې ښه شیپ ورکړئ نو شیپ هم دې څخه تاسو بیا د نورو ټیپ څخه ورکولی شئ اوس راځم د لیبلینګ ته دا بیک سپیس کوم چې دا هغه ډیلیټ شي اوس راځم بیا هغه لیبل ده لیبل او انویلپ تقریبا یو رقم ده خو لیبل څه کوي دا تاسو مثال په دې یو شی لیکئ هغې کې تاسو کولی شئ مثال دغه سریښناک ورق بازار نه راوړئ پرنټ کې واچوئ او له دې څخه پرنټ ورکوئ او بیا هغه تاسو رالی مثال کولی شئ په انویلپ باندې هم تاسو هغه سریښ کوئ همدارنګه هم تاسو هغه کولی شئ چې په دوسو باندې هم لکه دغه کارټون فایل چې دوسي چې دی هغې کې تاسو مثال هغه کوئ مثلا دې کې زه لیکمه سی پی وي ما فاینانس مثال کار کوئ ورته لیکمه جلالآباد آفس داسې پیان یم دی هغه کې لیکئ دلته ورته مثال هغه ور پرېږدئ دا رقم د بیا قلمي اضافه کوئ د دې دوسي څخه ورته لیکمه دغه سی پی یو نمبر دیزي نه دیزي پورې دلته مخکې چې دا تاسو نیو ډاکومنټ باندې کلیک کړئ د آپشن باندې کلیک کړئ آپشن باندې چې کلیک کړئ مثال دلته په یو پیج کې تاسو څومره دانې غواړئ چې پرنټ سي مثال په یو پیج کې 2 دانې 4 دانې زه ورته نه په یو پیج کې 10 دانې ماته پرنټ کړه اوکې کوم او دا چې اډ ټو نیو ډاکومنټ کلیک کوم دا چې کله کلیک کړئ نو بس چک کړئ ګوره سی پی یو جلال آباد آفس مثال دغه څومره دوسي چې وي تاسو راوالئ مثال هغه پرنټ ورکړئ او بیا دا یو دانه سریښوئ شکوئ او راوړئ په دې دوسو باندې لګوئ دا انویلپ باندې هم تاسو لګولی شئ دا لیبل او د هغې کې دا توپیر دا بیا بیک سپیس کوم چې ډیلیټ شي بیا راځم میلینګ ته اوس دلته چې دا سټارټ میل میرج دې باندې کلیک کوم دلته ګوره انویلپ د لیټر د ایمیل په کوم سایز سره رقم تاسو راوړئ لیبل باندې هغه کوم رقم تاسو راوړئ دا نور هم تقریبا یو رقم ته چې نه لږ خاص تاسو د خاص سایز تاسو ته بدلی رابدلی خو دلته یو شی تاسو فکر وکړئ دلته ګوره دا لیبل او د انویلپ دلته هم دا او دلته هم موږ ته راکړی دا ولې دې څخه دا انویلپ او دغه لیبل چې دا موږ تاسو کولی شئ چې یو کس د هغه کړو او دغه چې دا دلته دغه انویلپ چې دا په یو وخت کې موږ ته ډېرو کسانو ته موږ لیږو مثلا زه دې باندې راځم او ساول دې ته مثال یو خط اخلم درته دلته موږ سره یو خط ده چې
تاسو په پوه شئ. زه راځم مثلا دغه فرق دا مثال انټرویو لیټر دا مثال ما ته وایي چې دا په یو وخت تاسو ډېر کسانو ته دا ولېږئ. نو راځم دلته میلینګ ته. میلینګ څخه دلته چیک وو، دلته چې اخلم په ډېر بخښنې سره دې ته ځکه دا خو هغه لیټر د اول موږ تاسو په شي کار وکړو، د هغه انویلپ کې به کار وکړم چې انویلپ باندې خو لیټر کې به تاسو وروسته زه ښیم چې لیټر کې کومه څه کار کوئ. د اول انویلپ باندې راولم. نو زه انویلپ اخلم چې به لیټر ما تاسو به وروسته زه کار وکړم. اول انویلپ باندې کار وکړو. انویلپ ما کلیک کړو. دلته انویلپ سایز او شیان اخلو. ګوره افارق راغلی. اوس راځم دلته مثلا دغه ته لاندې درېږم دلته. اوس راځم دلته د سلیکټ ریسیپینټ دغه اضافه کوم پکې. دې کې چې د ټایپ نیو لیست نوې کسان پکې مثلا بیخي اضافه شوي نه دي، هغه تاسو پکې اضافه کوئ. یوز ان ایگزیسټینګ لیست مثلا اول نه موجود لیست زه لرم، اړتیا نشته دغه شی ما تاسو راولئ. زه خپله لیست لرم، همدغه لیست نه ماته راواخله او د آوټلوک نه هم راخیستلی شئ. زه اوس راځم اول دلته راځم ټایپ نیو لیست. زه ورته وایم دا نوې لیست ماته راکړه. نوې لیست کې دلته به مثلا ټایټل به ولیکئ، دلته به نوم ولیکئ. دلته خپله راځي. که دې کې تاسو مثلا دا غواړئ چې دا دې کې ځینې شیان دي موږ په کار نه دي، اضافه دي پکې، یا مثال رینیم کول غواړئ نو چې به کلیک کړئ را بسې د چا کسټمایز کالمز ته. دې باندې چې کلیک کړو مثلا غواړم دا ټایټل دې پکې نه وي، دا ډیلیټ کړه. ورته وایم یس. مثلا دا اډرس ون خو صحیح ده، اډرس ټو ورته وایم دا چې کړه نو ما په کار نه ده، دا ډیلیټ کلیک کوم، دا ډیلیټ کوم. همدارنګه سټیټ په انسان کې سټیټ نشته، سیټي ده. سل دا ورته دا ډیلیټ کرا تا. همدارنګه دا ورته ما هوم نمبر مثلا د کور نمبر یې ما زه نه اضافه کوم پکې نه، د هغې نمبر اضافه کوم، د افس دا ډیلیټ کرا تا. همدارنګه ریجن دا ورته دا دې موږ په کار نه، دا هم ډیلیټ کا. ودلته ګوره زیپ کوډ مثلا زیپ کوډ غواړم دا په بل نوم راته ثبت کړه، دا رینیم کوم. زیپ کوډ په ځای ته پین کوډ اوکې. ګوره رینیم شو. که چېرته تاسو مثلا دغه کې مثلا د ښکته پورته کول غواړئ، مثلا اډ نیو ورته نو اضافه کړه، چې اضافه کړل د پکې فیلډ نوم لیکئ. مثلا دلته لیکم ټایټل کلیک کړه. ټایټل ګوره ښکته راغی. داسې مثلا تاسو ښکته پورته هم کولی شئ، سر ته راولئ، مثال ښکته راولئ، چېرته راولئ، ډیلیټ یې کړه ورته او اوکې. کله اوکې کې دا لیست هغه راغی. اوس تاسو به چیک مثلا فرست نیم لیکم علی، لاست نیم چې ده خان، ټیپ بټن خپله بل ته ځي، کمپني چې ده ABC، ایډرس ده مثلا کابل کار سیناو. مثلا نور هغه لیکي. سیټي چې ده سیټي ده ورته هم کابل ده. ټیب وخال پین کوډ مثلا 102 ده. فون نمبر مثلا دا تلیفون نمبر ده. بیا ایمیل مثلا لیکي پلانکې 8 دا شو اضافه به کوي. ټیب باندې به چیک وو. دویم انټري ټیب څخه هم راښکته کېدی شي، انټري دا د دې څخه هم راښکته کېدی شي. اډ نیو انټري ګوره نوې انټري اضافه کېږي. که چېرته غواړئ انټري مثلا ډیلي وخت نه انټري زه ډیلیټ کول غواړم، د دې څخه به ډیلیټ کوئ. ته یس چې کلیک نو انټري چې کېږي ډیلیټ کېږي. فایند کومنټونه ډېرې وي، مثال غواړئ یو نوم پکې ته پیدا کړې، هغه نوم دې څخه پیدا کولی شي. او زه راځم دا لیست مثال چې دا زه یو دانه لیکم وخت نیسي، مخته تر خپل ورته موجوده لیست راسه دا بېرته کلوز کوم. اوس راځم ځکه ما اوله جوړ کړې ده، ځکه چې تاسو دا زه یو دانه جوړ کړم وخت نیسي، تاسو مې صرف وښودو، تاسو داسې کار وکړئ. یوز ان ایگزسټینګ لیست دا به زه کلیک کوم. دا مې چې کلیک کړو اوس زه ما خپل د هغه چېرته ډیټا مثال ورته وایم ډاکومنټ کې ما هغه ډیټا ده پرته تیا ده. ګوره دغه تیار شته کسټمر په نوم باندې.
دا به چې کې اوپن بیا کې کله چې اوپن کې نام چې کېږي دلته راځي دا چې څه اوپن کړو نو اوس به چېرته ګوره دا پورته آپشن یې چې دا مخکې غیر فعال یې اوس ټولې فعال شولې اوس که چېرته دغه موجوده لیست کې ګوره ایډیټ ریسیپینټ لیست که دې کلیک کړو دلته غواړې کوم یو دې پکې را نشي مثلا دغه نور د دې ولاړ شي دغه پلان یو کس ته یې مه لېږه دغه ته مثلا دا صاحب ساده ته یې مه لېږه نو دې نه چې کې کلیک به لرې کې سورټ دې نه سورټ کولی هم سي اول دویم درېیم مثال پاینډ کوم یو فلټر کولی هم شي او کوم مثال کلیک ته لرې کې او که چېرته مثال دی کې کوم یو کې غواړې ایډیټ راولي مثلا زه ورته یم دغه سان ایګزیټ کې ډیلیټ راولم ماته ایډیټ کوم دا کلیک به کې د ایډیټ وعلیکم السلام نو دا رقم تاسو به هغه چې کوي ایډیټ به کوي زه اوس راځم دا یس ورته یم چینجز پکې راووتم ها دا هم سر څه دا به چې کوو اوکې به کوي چې اوکې هم کوو اوس راځم چېرته دا شان بیا تاسو وروسته مونږ تکرارو اوس راځم چېرته انزرټ مرج فیلډ انزرټ یې کړ نو چې کا فرست نیم پکې اضافه کرا تا سپیس مثلا بیا پکې راځم ورته یم چې کا لاست نیم هم پکې راواله مثال بیا انټر کوم بیا ورته راځم انزرټ کې بل چې کا کمپنۍ هم پکې اضافه کا بیا سپیس بیا ورته یم ادرس پکې هم اضافه کرا تا دا هم سو بیا انټر بیا راځم انزرټ مرج فیلډ ته بیا چې کوم سیټي بیا سپیس بیا ورته وایم زیپ کوډ یې راته اضافه کړه په اخره کې انټر کوم بیا چې کوم ورته وایم ورک فون هم پکې اضافه کړه نو کله چې موږ تاسو دلته دغې هغه ته راسو مثال نیو مرج هغه پرنټ هغه پریویو ریزلټ ما چې کلیک کړو کومه څه ښکاره دا رقم ښکاري مثال دغه او دغه آپشن چې دی دغه آپشن داسې کولی شو نور هم یې وګورو مثلا دا علي خان و آی آر سی کې و مثلا بله ګوره دا عثمان او دا ګوره دا یو دانه ګوره مونږ ته ښکاري د تجارې تلیفون دا ټول نمبر یې ګوره داسې مونږ ته ښکاري او که دا چې مونږ تاسو مثلا دا هغه کړو مثلا دې کې مثلا تاسو نه کوم یو دانه پکې ورکي د فرض وکړو تاسو سره 200 دانې نمونه دي او دا څنګه بیا فاینډ باندې دا کلیک کړئ نو تاسو هغه نمونه پیدا کوي بل چې دا دې کې دا بل چې دا مارج څه شي کوو مثلا دا زه کوم دې څخه موږ تاسو انټري کولی شو دې ځای نه مثلا دلته درېږم بل شي اډرس بروک دا هم همغې غوندې انزلټ راولي نومونه شیان ټول راځي مثلا ګوره کومه څه راولي دا رقم د ښکاره سي دا رقم د ښکاره سي دغلته مو تاسو ګوره ښکاري هغه ډېر لږ توپیر راځي ګوره تخلص دې مثال ورسره نه لري کوم نه تخلص دې ورسره راسي لوګي کومه څه راولي هغسې راولي مثلا دا زه کلیک کوم ګوره دا رقم ته راغی دغه فارمېټ یې هغه سوی ده که چېرته دې کې مثال کوم یو فکر کوي تلیفون نمبر یې نشته ده چې مرج فیلډ ته به لاړ شئ مرج فیلډ ته چې لاړې دلته به وګورئ چې کوم یو پکې مثلا مرج نه ده دلته ګوره د ښکاري کوم یو چې مرج نه وي تاسو دلته ښکاري ګوره نوټ میچ مثال دا خو موږ سره اول هم نه و وګوره کوم یو مثال پکې کم او زیات مثال هغه پکې راغلی نه وي نو هغه تاسو دلته چې کوئ اضافه یې کوي ورته کلیک کوي او دا به اوکې کوي نو بیا چې کېږي ټول راځي اوس راځم کنټرول زیډ وهم دلته راځم دلته دغه هغه نه هم دغه آپشن بیا ښه کار کوي فرست نیم سپیس لاست نیم انټر
اغم دینه دغه غسم دغه دی کې ځینې وخت مثال یو دانه پکې نه راځي او دی کې چې تاسو په خپل خواخه مثال دغه لیست کې جوړ شوی هم ده تاسو کولای شئ مثال کم او زیات کوي پکې مثال ورته دا لاس نیم دا کراته رقم درازمه کمپنی هم پکې راته راواله کمپنی نوم یې एड्रेस दे सिटी कोम पार्ट दा उसी आगे के सर प्रिंट कर दिया ज़िप कोड और आखिर करते हैं हम टेलीफोन नंबर हम इजाफा कर उस पर ये किसी चीज़ की हालात मिसाल दगोना प्रिंट बिगुरा रखम दास रहा तखकारी उसको मिसाल दगा कुछ तो गोरा हाईलाइट बस हमारा हाईलाइट मत दगा मिसाल फिर उसको दगा शान में आगा दी मुझे किस मुझ तस्नु पे कभी फिल्म मंगा तस्कुम यो के कार करे था जिसमें से क्लिक के हाईलाइट का ही रहता तस्कुम यो फिल्म तस्नु कार करे था कुछ तो दगा फिनिश इन मर्जू अखीर तासो देखी गोरा ये होता एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट से दाटों तम डायरेक्ट क्या मतलब प्रिंट का या और तम गोरा सेंड चेका सेंड ईमेल में मैसेज मिसाल डायरेक्ट ईमेल को मा अब करते हैं ना इंडिविजुअल कि प्रिंटर मौजूद है प्रिंटर है कि कहीं और तमजा उसने डॉक्यूमेंट जोड़ करता हुरूस से ब्याज़ प्रिंट होना टूल रसी अब करना मिसाल जी ना मिसाल कर मौजूद रसी मिसाल जी ना और सारे और टाटा के ना दिया ना लसुपोरे या ना पिंजो पोरे और तमना टूल मात्रा वाला दाज़ ओके कोमा तो शेख ये मुझसे पिंजे दी करना मुझसे शेख ये पिंजे इन्वेलप हवा मुझसे जोशी وزاسو به تاسو ښکته لاړ شئ ګوره هغه یو ګوره دا د عثمان ده دا ګوره د مثال د چا و د فاروق و دا رقم مختلف ګوره دا تلیفون نمبر دا ګوره ټول انویلپ جوړ شو نه صرف تاسو یو پرنټ کوئ نو دی کې خپل هغه یو فایل کوم یو خط ده چې غواړئ ټولو ته لاړ شي مختلف ادرسو باندې تاسو ما یو خط کولی شئ ولېږئ اوس زه راځم مثلا دا لیټر کې کوم څه موږ زه خو انویلپ اوس ورته بل نیو ډاکومنټ اخلم مثال دا اوس چې غواړم په هغه یې جوړ کړم مثال خط یو خط زه غواړم مختلفو کسانو ته دا زه ولېږم نو اول راځم خط راوړم چې ما یو خط ده چې ټول د دې راسي دا خط یار مونږ سره ده یار مو اوپن کړی وه څه شو دا د ټول کنټرول الټ سلیکټ او کنټرول سی کاپي او دا شی کوم دا ډاکومنټ دلته کنټرول وی پیسټ کوم اوس راځم دلته دا فرق دا یو انټرویو خاطر مختلف ډپارټمنټونه دي او دغه موږ چې د ټولو ته بیا خلکو ته کسانو ته لیږو چې پلانکي ولګ د پلانکي کس ته ورشي هلته انټرویو ورکوي مثلا دغه شیان تاسو ورته ولیکئ نور ډیټا پکې ولیکئ خط ما یو خط درته نه دغه کسان چې دغه بدلیږي را بدلیږي فرض وکړه نن څوم تاریخ دا نن د 10/20/2025 د خپل نن اوس تاریخ به ولیکئ 2 مثال دا چاته ورسي زه راځم دلته اول چې ته راځم میلینګ ته راځم میلینګ کې چې کومه دلته سلیکټ ریسیپینټ دلته هم رقم دا که چېرې نوي اضافه کړئ نوي اضافه کړئ او که نه مثلا تاسو سره خپل اول لیست نو د اول هغه لیست به کلیک کړئ اصلا دا کلیک کوم ورته ما سره خپل اکسل هغه شته ده ما سره فایل ما ته ډاټا جوړه کړې ده ورته ماته ما ډاټا ماته راواله مثلا ډاټا چې ده ډیسکټاپ کې وره دا لیست به ما تیاره جوړه کړې وه چې دا وخت ونیسي ویډیو اوږده نه شي دغه لپاره ما اول نه تیار هغه جوړ کړم مثلا دلته کوم شیټ کې ده هغه شیټ به ورته وټاکئ او دا ورته شیټ 1 کې ده ځکه مثلا نور شیټونه پکې نشته دا اوکې کومه کله چې اوکې کړم نو چې دا اپشن چې کې ټولې فایل کېږي اوس راځم انسرټ ته انسرټ کې ورته چې کوم مثلا ګوره 2 چاته کې انسرټ نیم اپلیکیشن بیا راځم دلته دغه کس ادرس چیرته ده بیا ما کلیک کوم ګوره اپلیکینټ ایډرس دا مې اضافه کړم بیا پوزیشن دا کوم پوزیشن د مثال دغه اپلای کړی ده ګوره خط ما یو خط درته نه دغه کسان دغه خلک چې دغه بدلیږي را بدلیږي پکې مثلا دې بیا راځم انسرټ مړ ته جاب ګوره جاب آفر چې شي آفر موږ ورته کړی ده بیا در سره ښکته کېږي ګوره نیم آف ا پرسن چا سره دا کنټیکټ وکړي ریپورټډ پرسن څوک ده دغه ولایت کې دا ټول دا سلیکټ کوم دا راځم ګوره
جاب آفر شو ګوره ریپورټ پرسن دی باندې به کلیک کوئ دا رقم دا ډیټ په کومه نیټه دا ورسي دغلته چې دغه کس سره دې وګوري هلته انټرویو ته دې ورسي دا زه راځم بیا کلیک کوم ورته لیکمه ډیټ په دغه تاریخ باندې په دغه نیټې باندې ورسم په کوم څو بجو کې ورسي دا رقم د سلیکټ کړئ رابسئ چېرته ټایم ته او برانچ په کوم هغه کوم ځای کې دی مثال کوم برانچ کې دا ورسي زه دا رقم سلیکټ کوم دا هم دا شم برانچ کوم اوس دغه ټول هغه راغله ده اوس که چېرته تاسو ته نه معلومېږي کې کوم یو موږ فیلډ پکې اضافه کړی دی نو دا چېرته به راسئ هایلایټ ته هایلایټ باندې چې رایې ګوره دا ټول فیلډونه دا رقم ته راوستل که چېرته تاسو دا بولډ کې بیا ډېر ښه ښکاري تاسو ته معلومېږي چې کوم کوم کس هغه څیز دي که نه دغه کسانو ته دې ورسي دا ما چیک کړو ورته دا ټول چیک راته بولډ یې کړه ګوره بولډ یې کړه اوس که چېرته زه میلینګ ته راسم او بل د پریویو ګورم پریویو ګوره کابل کارتنا و دا اکاونټنټ ده ګوره اتومات خپله ګوره د کېدای شي 200 کسان چې ګوره ریپورټډ پرسن څوک د احمدیار ثانیکزی ده په کوم نیټې باندې مثال څومره بجو باندې به کوم برانچ ته ګوره لاړ شي ګوره دا رقم ګوره مختلف تاسو د هغه ولیدل مثال دغه ګوره دویم کس ته څو ګوره دا ګوره کسان ټول ولي پلان ټول چینج شو ده دا رقم ګوره دا رقم بیا سویشس مثل دغه ټول به تاسو اضافه کړئ دا رقم بل دی کې دا رقم تاسو کولی شئ دا رقم ووځئ دا رقم ته چې تاسو مثال ګوره دا څو پاڼې هر یو کس بېله بېله پاڼه راځي اوس دا څلورم ده یو ته هغه ډول دی ویسه دا مثبت دې ما داسې کلیک کړئ مثلا ګوره انډیویجوال مثلا دا هر یو بیل ډاکومنټ باندې دا هم له ما رقم د پوښتنه مونږ نه کوي چې کوم څونه څو پاڼې د موجوده پاڼه صف کړئ ورته ما ټول ماته صف کړه نو چې کلیک کوئ دا د یو ګوره د هر یو کس بېله بېل څومره پیجز نومونه دلته سیف کړي زه دا ټول داسې ګوره هر یو ته بېل بېل راځي دې کې یو بل پاتې شو چې هغه به موږ تاسو اوس وولو چې هغه ده ګریټینګس ګریټینګس څه معنا ډون سیف یې کړه تا ګریټینګ دغه د ټو په ځای مثال ډیر مثال بل هغه راولي دغه ګریټینګس لپاره راځي مثلا د راځم دا ګوره دې په ځای ګریټینګس وخمه ګوره ډیر ټو چې ورته ډیر پې راولي ډیر سر ندیم دا مختلف تاسو هغه اضافه کوئ تاسو پکې بیا مثلا راځم ګریټینګ لینس کې ګوره ریمس هغه هم ته راکړل ډي اس ار ندیم ګوره د ګریټینګ تاسو بیا داسې هغه اضافه کولی شئ د ټو په ځای مثلا ډیر هر یو کس مثلا ور ډیر ولیکي دا اوس زموږ تاسو د نن ورځې د میل مرچ درس دې کې یو څه شی پاتې شو لکه سره رولز باندې دا لږ درشي لږ ډېره غواړي موږ تاسو ویډیو اوږدېږي بعد دې له خیر سره موږ تاسو راتلونکي درسو کې له خیر سره وختونه او د خیر سره دا موږ ولولو ولې الله پاک مو سپارم ښه وخت ولرئ او دغې نور نیسئ چې تاسو ته مثلا راتلونکي وخت کې کومه ستونزه جوړه نه شي تاسو کولی شئ په اسانۍ سره بیا چیک کړئ یاد یې کړئ ښه وخت ولرئ